زما خوږو وروڼو یو کیسه ته کومه او په یو ملک کې یو جینۍ وه او یو هلک و. نو د جینۍ پلار او د هلک پلار دواړه روڼه چې روڼه نو دوی به د دې جینۍ او د هلک په میانځ کې خبرې نه کولې را کولې خو د هلک او جینۍ به مازدیګر کې په چمن کې ګرځېدله. د جینۍ نوم سردارو او د هلک نوم جوهر و. چې سره دې تېرې شوې نو دې جینۍ ورته ووایي چې جوهره ما سره واده ویدون وکړه. هغه ورته زما هم داسې خوښه ده خو زما پلار ته به څنګه خبره کوو. هغې ورته وایي دا خو اسانه خبره ده وی دا وزیران څنګه دیره شوي دي. بایی یو وزیر ته خبره وکړه او د باچا سلامت له هغه خبره غوږ له ورسوله چې ستا دا ورور چې دی د ده دا لور ده سردارو د جوهر سره ډېره مینه ده نو که دې خوښوي باچا صاحب نو دا به مونږ د جوهر له وغواړو. هغه وی ډېره مې خوښه ده خو زما ورور به دا خبره څنګه ومني. خیر چې وزیر تللی دی باچا سلامت ته ناست دی نو باچا سلامت ورته ویلی دي چې دا خو لور ده خو که زما سر غواړي نو هم زما ورور ته منیت نشته. بس دا جینۍ ده دا وله ما ورکړه. بایي هغه جینۍ چې ونو دې دغه ته به هر رنګه خلک راټولو او اوس مې پل جوړ شو نو بتونه غږېږي او د جوهر واده تیاریږي. جینۍ را واده شوه. چې را واده شوه نو جینۍ به یې خواښې ته بدغضبه شوه د دې جوهر مور ته. هغه عاجزه چې دی نو د خفګان نه جنګونه جګړې یا 10 ورځې یا 15 ورځې خو په دغه ټیم کې هغه وفات شوه په خفګانونو کې. باچا سلامت وی چې یاره دا خو زما کوټګۍ ورانه شو زه به دا مې هم لور ده او دا مې زوی دی نو وخت یې تېره چې سره دې تېرې شوې نو باچا سلامت دی دغه ورته ووایي جوهر ښځې ولمسه چې یاره د ده نه جدا کېږو. باچا ورته وایي چې په دلبار کې به دله کور درکړم بس تاسو څه کوئ. خیر باچا سلامت هغې خفګان واغست هغه هم بیمار شو مړ شو. دې دواړه مور پلار یې خو مړه شو د جوهر سردارو د سره پاتې شوه. پخوا په زمانه کې په دې ملک کې دیوان بیا ورته وی نو دا د باچانو د باچانو دا ښځې به د دیوانو سره ګرځېدې او مینه محبت پې کول. اوس دا جینۍ چې وه نو دا په یو دیو باندې مینه وه چې مینه وه نو چې دا جوهر به سملاستو نو دا به راپاڅېد او ځان به یې سنبال کړو نو هغې دیو له به روانه شوه. بایي دا جوهر ورپسې دی یو ورځې پوه شو او ورپسې ولګېده. چې ولګېد نو دا هغې دیو له لړه هغه ته یې ناز وه دا ډېر وکړله جو بیا د هغه په غېږ کې پرېوته سملاسته. دې جوهر چې دی نو دو غشه لینده را واغستله او چې څنګه یې ړومبې غشې د لیندې نه خلاص کړو نو هغه برابر د هغې دیو په سر کې ښخ شو. اوس د یار دویم غشي ته لاس کړو چې دا سردارو وولم. اوس هغه غشې د ده نه به یې خطا شو د پیپل یو ونه ده د هغې په خرنډ کې دا غشې بانډه شو. اوس سردارو جادوګره وه د هغې دیو نه یې څه جادو زده کړه نو هغه ډېره د بدغضبۍ نه راپاڅېده او دا خبره وکړه وی پټه غله که معلوم شو خلاص په نه شي او شپارس لکه د وړه جهان راغی چې که ستا شپارس له دا ټول جهان نه شي خو ته به زما نه خلاصېږې نه. نو ده وی زه ته وی ګړندین ته نه به منډه رالم کور ته وی زه ته په منډه کور ته رالم چې دی راغې کور ته نو جودا ورپسې راورسېده
خو دا پې پوه نه شو چې دا زما د خاوند دا چل کړی بایي چې سره دې تېرې شو نه جوړ د ښځې خاوند په منځ کې داسې څه خبره راله نو ده ورته وی چې ته خو د شپې دغه شان نه یې وځې بس دې ښځې پړو خوړه چې اوهو دا خو دې پوه شوی دی نو د ده نه یې په هغې خپله باچایۍ کې جادوي پې پورې کړو او د ده نه یې ګټه جوړه کړه د نیم بدن نه چې ګټه یې جوړه کړله نو بایي نیم بدن د ده ګټه شو نیم بدن له به دا سهار او ماښام راتله ا دې بیا په کروړو باندې وښو نو دې یې جز یې شین کړو او دې ورته به پروت و اوس په یو ملک یو باچا دی چې هغه یو شهزاده ته وی شهزاده د دې پلانکي تاله او میان که ما له راړل نو دا به ډېر ښه وکړي هغه چې هغې تالاو ته لړو نو هغه وزیر او کېناستو میان یو څلور شپږ راویستو نو بایي هغه میانو ده ونیسلو او دې کې یو جینۍ راووته چې راووته نو هغې ته وی د میانو سره یې هغه ګفتار وکړو وی بایي تاسو به مونږ بچ کو د دې سړي نه خو وی دغه شان چل دی که ما سره واده کوئ وی د میانو سره یې هغه ګفتار وکړو نم جینۍ شته نه مه ایسته شه انشاءالله بس میان تالاو ته وویشتله میان هم غیب شو جینۍ هم په دیوال کې ننوته دې باچا ورته وی باورجي ته ډېرې یرې وارخطا شو د دروغو به جواب سکې الله ته چې جینۍ څنګه د میانو سره غیبه شوه هغه ورته بس باچا سلامت زه دروغجن نه یم خو که ستا دغه نه کېږي نو راځه چې د بوځم او هغې تالاو ته دې کېنو نو بس دی ورپسې هغه خپله رساله راواغسته دی ورسره را روان شو چې راغی نو جوجس په خپله کېناستو او هغه میان به یې جو ده راټینګ کړلو چې راټینګ کړه په جال کې نو هغه جینۍ دا دیوال نه راووته او سپینه مټه یې ښکاره کړه د سورشاله هغه خپله مټه یې ورته ښکاره کړو چې زما حکم ومنې زما رضا ده بس د میانو سره یې هغه ګفتار وکړو نو نه جینۍ شته نه مه شته شه انشاءالله باچا سلامت په شام باندې د عبت نه واوړېدو او څه چل پې وشو دی چې کله په هوش راغی نو دی وزیر ته وی نه دی خپله باچایۍ کې ټینګېدی شو واپس نه شو تللی خو دا آسونه راواله او زه چې مخکې ځو چې دی را روان شو نو بایي په دې ځنګل کې یو سورې وله مخې له راغی او هغه د سنګي مرمرو جوړ شو نو دی وزیر ته وی چې ته واپس ځه او زه په دې سوري کې ننوځم که زما ژوند یي واپس په راشم کنی بعد دی کې مې خوارو زار ژوند لړه نو وزیر ته نه واپس راغی او دی چې څنګه ورننوتو نو زما خوږورونو اکا زیرګې نرې نرې پر یاد راخیږي دا جوهر نیم ګټو او نیم په کروړو باندې شین شو نو دا باچا چاپیره داسې چاخار ته وکتل نو دوکانونه ازادو خو دې د زرګر دوکان ته وختو نو دا جوهر په هغې کې پروت و ده ورته وی چې څنګه چل دی هغه ورته وی چې باچا سلامت یو تره لامدردی له رالی نور یا شل لزیو شو یا میاشو شو چې په دې ځای پروت یم او دا خپله ښځه مې راځي دی رانه د نیم بدن نه راله ګټه جوړه کړې ده نیم بدن یې راله په کروړو شین کو اوس نه مې وجني نه مې بچ کوي چې د دې والو ټاکلو نه ده وی ښه ده ورته وی چې زه ته پټ کښېنم دا به سم مالي دا به مازدیګر راځي دی ورته پټ کښېناستو چې کښېناستو نو دا راله چې دا راله نو جو بس ده سره یې هغه خبرې اترې وکړې چې ویې کړې نو ده ته یې کاروړې ونیسلې دی یې دوه درې څلور ګزاره دغه که ووه دا باچا سلامت وله راغی چې راغی چې ده د
جینۍ ورته وکتل نو دی ورته وی ته دلته څنګه هغه ورته وی چې زه خو تا پسې لګېدلی وم ستا په ترودن نه رالم خو دا دی جست ته په څه ګناه کې دغه کوي هغې ورته وی ولې که ته دا کار کولی شم وی که ته په ما باندې نکاح تړلی شي نو خیر د دی به زه پرېږدم اوهو وی دا خو لنډه خبره ده سانه وی بس زما به تا سره نکاح خو د ده نه دا دغه لر که دی سم که نو بس دی ورته وی ټیک ده چې دی پې څنګه دم پوکو نو هغه نیم بدن نه له ګټې هغه دغه لر شو دی سم شو چې سم شو نو دی باچا سلامت وی چې سیم مای نو هغه جای هغه ورته وی چې نن د دیس د سره کړي دي سبا به ما سره کوي نو بس ټوله راواغسته د دې نه سر و چې سر یې نه پرې کړو نو جو دته باندې لاس واچو وی جوهر راځه وی دا نو هغه ورته وی بې وفا خلک یې هغه شان بلي وی دا ښځه نه ده وی بس ایله مې ترنه خلاص کړې او اوس ستا چې څه خوښ یو نه به کوو هغه ورته باچا سلامت خدای دې خوشحاله که او پخوا به دا باچان او وزیران دی به یو بل په یو ملک کې همدردوله تللو چې په چا باندې به سخته راله نو دی به جنګېدله په یو بل به یې ننګ کو غیرت پې کو او خلک هم دوره نو اوس خو ماشي میږي ورسره ډېر شون دا مې ته یو لنډه غونته کیسې وکړه د سردارو د جوهر